نو په دې غونډه کې هغوی د دې په خاطر ګډون نه کوي چې یو دوی غوښتنه کړې وه چې د ملل متحد د سرمنشي سره ملاقات وکړي، هغه منفي جواب یې ورته ورکړ. بل دوی غواړي چې د ملل متحد ځانګړی استازی افغانستان دپاره مقرر نه شي، هغې کې هم دوی مثبت جواب نه ده اخیستی د ملل متحد نه. ملل متحد کوشش کوي چې یو عرب یا ترک نژاده شخص د افغانستان د مسلې دپاره د ملل متحد د سرمنشي خاص نماینده وټاکي. او درېیمه موضوع وه چې دوی ویلي وو چې پخواني سیاسیون د دوحې په غونډه کې شرکت نه کوي، هغه هم د دوی د غوښتنه نظرانداز شوې ده. دغه 14 یا 15 کسه چې اکثریت یې ښځې دي، په دې کې د مدني ټولنې او د افغانستان د پخواني حکومت یو تعداد د پارلمان غړي او مامورین شته ده چې په دې غونډه کې شرکت کوي. نو زما په نظر طالبان داسې فکر کوي چې زه من حیث د یو حکومت هلته ځمه د داسې یو چا سره کینم چې هغه د وطن څخه تښتېدلی دي. دا د تښتېدلو اصطلاح په دې خاطر باندې وایو چې تېره ورځ خلیلزاد د امریکا کانګرس ته یا د امریکا پارلمان ته چې خبرې کولې، په هغې کې هم هغه ویلې چې اشرف غني د افغانستان څخه وتښتېده. نو وخت چې د اشرف غني د افغانستان څخه وتښتېده، اداره یې منحل شوه، حکومت منحل سه، دلته یو اپوزیسیون وجود نه لري. نو په دې خاطر د دغسې یو څو کسو اشخاصو سره طالبان نه غواړي چې کینی. دا د دوی لکه مخکې مې چې ویلې د خپل ځان دپاره کسر شان ګڼي او د دوی د خپل هغه قوي موقف چې په نظامي لحاظ باندې نن په افغانستان کې لري، د هغې سره په اسلام موازي نه بولي. نو د افغانستان خلک د دغه غونډې څخه باید ډېره تمه ونه لري، ځکه داسې ډېرې غونډې شوي دي، ډېرې جلسې شوي دي، خلک راغونډ شوي دي، مېلمستیاګانې شوي، ډوډۍ خوړل شوي دي، اما تر اوسه پورې موږ کومه خاصه نتیجه ونه لیدله. دا په دې معنی چې هغه خلک یا هغه افغانان چې هغه واقعاً د سولې غوښتونکي دي او هغه واقعاً د دې توانمندي لري چې په دې مملکت کې کینی، دغه دوه جوانبه، که اول خو په افغانستان کې اپوزیسیون وجود نه لري، حکومت وتښتېد، ډلې ټپلې وې، د 10 ډلو ټپلو څخه یو جوړ حکومت و د جمهوریت په نوم باندې، هغه مطلق منحل شوی ده. اوس د طالبانو یا کتازي ده، خو د طالبانو یا کتازي هم دا ډېر دوام نه کوي، ځکه چې یو قوي او غیور ملت په مخ کې پروت ده. نو د ملت او د طالبانو ترمنځ داسې یو درېمګړي ته ضرورت ده چې هغه وکولی شي چې دغه موضوع په کور دننه اول را جوړه کړي. کله چې په کور کې دننه دا موضوع را جوړه شوه او یو نتیجې د سره ورسېدل، هغې نه وروسته بیا کېدی شي چې په خارج کې جوړې دغسې غونډې یو نتیجه ورکړي. مننه.